بالاخره امیر خان متقي ایراني چارواکو ته مخامخ ځواب ورکړ. هلمند د اوبو پر سر شخړه. متقي د ایران سفیر ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ مسایل دې د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم له لارې د مسایلو د حل غوښتنه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له اعلامیې سره سم چې نن شنبه 8 د غبرګولي خپره کړې ده، په دې لیدنه کې د دواړو اړخونو له ایران څخه د افغانستان زندانیانو د بیا انتقال په ایران کې د افغان وګړو د اعدام ځنډولو، له هلمند سیند څخه د ایران د حقابې د تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو مسایلو په اړه بحثونه کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لیکلي چې ښاغلي متقي په دې لیدنه کې د دواړو اړخونو پر ښو اړیکو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې ده چې په ایران کې د افغان وګړو د اعدام حکم وځنډول شي او له ایرانه د افغانستان ته د افغان زندانیانو د لیږد بهیر پیل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د ایران سفیر ویلي چې هیواد د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د وروستۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اوسني وضعیت دفاع کړې ده. له اعلامیې سره سم قومي د دواړو هیوادونو د سرحدي مسایلو پر همغږۍ مدیریت ټینګار کړی او په دې اړه د هیواد د وروستیو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. د هلمند په سیند کې د ایران د حقابې په اړه د طالبانو او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرۍ زیاتې شوي دي. ایران طالبان تورنوي چې د 1451 کال له تړون سره سم په هلمند سیند کې د هیواد حقابه نه ورکوي، خو طالبان وایي چې د وچکالۍ له کبله دومره اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. ایران د طالبانو د اعداد رښتیاوالي لپاره غوښتنه کړې چې یو ایرانی تخنیکی پلاوی باید کجکي او کمال خان بند وویني، خو طالبان وایي چې ایرانی پلاوی ته اجازه نه ورکوي چې دا بندونه وګوري.